څلورم، سم خواړه وخورئ. د روغ صحت لپاره اړینه ده چې سم خوراک وکړئ، په دې شرط چې مصرف مو کم وي. له نیکه مرغه په اوسنۍ زمانه کې ټول خلک ښه پوهیږي چې په یو مناسب خوراک کې څه اړین دي. څېړنې ښایي چې د روسیې په ختیځ کې یوه قبیله ده چې د هانزا په نوم ده. خلک یې د خوراکي پرهیز له کبله 110 تر 120 کالو پورې عمر لري او ژوند کوي. ځینې خلک شته چې د لندن ښار په مرکز کې ژوند کوي، خو د خوراکي پرهیز په برخه کې د روسیې له خلکو پیروي کوي، چې دا خلک د هانزا د قبیلې په شان ښه صحت، روغتیا او د اوږده عمر خاوندان دي. د اولمپیک لوبغاړو د خوراکي پرهیز په اړه په 120 هیوادونو کې څېړنه کړې چې معلوم کړي د دوی په خوراکي رژیم کې څه ګډ شته او که نه. څېړنو ښودلې چې د دوی خوراکي پرهیز د هانزا له قبیلې سره یو شان دی، خو توپیر یې د ځمکې پر مخ دی چې خواړه یې ورسره تړاو لري. شرح یې دا ده: د دې لپاره چې اوږد عمر او روغتیا ولرو، نو ښه خواړه له پروټین چې کم غوړ ولري، میوو، سبو او سبوس لرونکو محصولاتو او له ډېرو اوبو څخه جوړیږي. د هر ځای لپاره بیلابیل پرهیزونه شته، خو بیا هم ټول یو ډول دي. دوه عامله چې کولی شي زموږ په روغتیا کې خنډ پیدا کړي او د بیلابیلو ناروغیو، ډیر وزن او ناخوښیو سبب وګرځي، چې هغه د غوړو او د کاربوهایدریتو ډیر خوراک دی. ډیر کسان شته چې په بیلابیلو طریقو خوراک کوي، لکه ځینې داسې خلک دي چې له خپلو خوړو او پرهیز څخه ټول غوړ لرې کوي او خپل ژوند یې ګډ وډ کړی وي. تاسې په خپل خوړو کې مناسبو غوړو ته اړتیا لرئ چې دا غوړ کولی شي له بیلابیلو خوړو څخه لاسته راشي. دوه عامله په کاربوهایدریتو کې هم شته چې دا دي: د خېټې کاربوهایدریت، د ورنو کاربوهایدریت چې په ډیر احتمال سره ټول خلک ورسره بلد دي. که د امریکا اوسنی حال تر څېړنې لاندې ونیسو، نو دا به څرګنده شي چې 50 میلیونه خلک یې چاغ دي. دا هغه کسان دي چې په 100 کې 20 یې له برابر وزن څخه ډیر وزن لري. دلته اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د دوی د چاغوالي اصلي لامل څه دی؟ هغه دلیلونه دا دي: د غوړو او کاربوهایدریتو ډیر خوړل او ورسره لږ خوراک د بې کلستروله پروټینو، میوو، سبو او د سبوس لرونکو محصولاتو دی. له دې څخه علاوه باید 3 شیان چې ما ورته 3 مضر څیزونه نوم ایښی له خپلو خوړو څخه لرې کړئ، چې هغه مالګه، بوره او سپین اوړه دي. په یو کال کې یو کس په برابر اندازه 1 کیلو مالګې ته اړتیا لري چې خپل اصلي وزن وساتي. مګر په امریکا کې ډیر داسې کسان شته چې په کال کې له 9 کیلوګرامه مالګې څخه ګټه اخلي، او دا مالګه زیاتره په هغو خوړو کې وي چې تیار چمتو وي او یوازې یې سره کوي. د پخولو لپاره یې ډیر کم وخت ته اړتیا وي. خلک د دې لپاره ډیره مالګه په خوړو کې اچوي چې خوند یې نه څکي. هر انسان په عادي حالت کې څومره قند ته چې اړتیا ولري هغه خوري او له اندازې نه زیات جذب کولی نشي. مګر هر امریکایي په یو کال کې په برابره کچه ډیر قند خوري، چې دا قندونه د دوی په بیلابیلو خوړو کې لکه اوبه، نبات، ګاز لرونکي مایعاتو کې شته او له همدې څخه ګټه اخلي. که ټینګ هوډ وکړئ چې له خپلو خوړو څخه ډیره مالګه او ډیر خواږه لرې کړئ، باوري اوسیږئ چې تاسو به په یوه اونۍ کې ډیر بدلونونه حس کړئ، چې دا کار هم ستاسې روغتیا او برابر وزن کې ډیره مرسته کوي او زښته اغیزه لري. اوس راځو چې 3 مضره څیزونه کوم دي. 3 مضره څیزونه هغه محصولاتو ته وایي چې له اوړو څخه ترلاسه کیږي، چې دا سپین اوړه خپل یو بې ساه خواړه دي او کومې مغذي مادې نه لري. په تیرو پیړیو کې به خلکو سبوس لرونکي ډوډۍ ډیره خوړله، چې د ډوډۍ مغذي توکي هم لرل، خو د وخت په تیریدو سره د ټولنې د لوړو طبقو خلکو دا پریکړه وکړه چې له سبوس لرونکي ډوډۍ تیریږو او له خالصو سپینو اوړو نه ګټه اخلو، چې په دې کې مغذي مادې شاملې دي
او دوی دې اوړو ته پاک رنګ ورکړ چې سپین او ښه ښکاره شي. اوسنیو څېړنو ښودلې چې د یو انسان بدن داسې نظام لري چې د ځینو خوړو په هضم کې ستونزه لري. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې دا کوم خواړه دي چې د انسان بدن یې نشي هضم کولای. دا خواړه لکه ډوډۍ، خواږه څیزونه، ماکروني، خوږه ډوډۍ او هغه محصولات چې له غنمو څخه ترلاسه کیږي. که دا خواړه موږ وخورو یوازې ستونزه دا نه ده چې زموږ بدن یې نشي هضم کولای، بلکې دا خواړه زر په غوړو بدلیږي او دا غوړ د انسان د خېټې پر څنډو د خاصرې لګن او رنو کې ذخیره کیږي. قانون دا دی چې د ژوند کولو لپاره باید خواړه وخورو، نه دا چې د خوړلو لپاره ژوند وکړو. موږ باید په ډیر فکر او سم مصرف سره خوراک وکړو او دومره ګټه ترې واخلو چې زموږ بدن ورته اړتیا لري. دغه خواړه لکه غوړ، کاربوهایدریت، بوره، مالګه او د وړو محصولات کولای شي چې زموږ په وزن کې خنډ پیدا کړي. نو پر موږ لازمه ده چې له دې خوراکونو په ګټه اخیستلو کې زیات پام وکړو. موږ کولای شو هغه خواړه چې پروټین یې ډیر او غوړ یې لږ وي په بیلابیلو غوښو کې لکه د کبانو، چرګانو، هغه غوښې چې غوړ یې کم دي ترلاسه کړو او خپل ځان ته ترې خوراک چمتو کړو. نو تاسو کولای شئ هر څه وخورئ لکه میوې، سابه، ځکه دا خوراک وزن نه ډیروي بلکې وزن برابر ساتي. په هر وخت کې لږ خوراک وکړئ چې وروسته د آرامتیا احساس وکړئ او دا کار له تاسې سره مرسته کوي چې روغ او په انرژۍ پوره اوسیږئ. 5. له خوراکي توکو ښه ګټه واخلئ. ستاسې بدن په ورځ کې د ښه فعالیت د ترسره کولو لپاره 2000 ګرامه ملي ګرامه څه واحد یې باید ذکر شي کالورۍ ته اړتیا لري. هغه کسان چې وزن یې ډیریږي دوی په ورځ کې له 3000 تر 4000 کالورۍ چې په بیلابیلو خوړو کې لکه په قند، غوړ او په خوږو څیزونو کې وي ترلاسه کوي. د خوراکي توکو متخصص عادل ډیویس وایي سهار د یو پاچا غوندې، غرمه د یو وزیر او ماښام د ملنګ غوندې خوراک وکړئ. که 15 کالوري چې بدن مو په ورځ کې ورته اړتیا لري 2 ساعته مخکې له غرمې څخه ترلاسه کړئ نو د ښې کړنې یا فعالیت احساس به وکړئ او وزن به مو کم شي. که د هغو کسانو په شان چې ډېر دروند خوراک کوي او 15 کالوري په یوه شپه کې ترلاسه کوي، څومره چې د کالوري کچه زیاته وي په هماغه اندازه یې وزن ډیریږي. د بیلګې په توګه د اروپا د خلکو اصلي ډوډۍ چې د کرنې په وخت کې خوري هغه د غرمې ډوډۍ ده. اروپایان چې ډیر سخت کارونه کوي او ډیر بوخت وي بیا هم دا خلک د سهار لخوا پوره خواړه، د غرمې لخوا ساده خواړه او په ماښام کې سپک خواړه خوري او زر ویده کیږي چې سهار وختي پاڅي او خپلو کارو ته ځان ورسوي. نو ځکه یې خلک ډنګر دي. په اروپا کې چاغان خلک نشته، خو په امریکا کې خلک د سهار لخوا ساده خواړه، په غرمه کې برابر خواړه او په ماښام کې ساده خواړه خوري چې دا کار یې روغتیا ته تاوان اړوي او وزن یې ډیروي. د خوړو خوی د بحث په اړه په بدن کې له عمده انرژۍ نه ګټه اخیستل د خوړو هضم دی. که ساده خواړه خورئ نو وینه په ټول بدن کې له ماهیچو او مغز څخه ستاسو په خېټه او په هضم کوونکو غړو حمله کوي چې خواړه په مالیکولونو تجزیه کړي. نو ځکه کله چې تاسو یو ساده خواړه خورئ وروسته د ستړیا او د خوب احساس کوئ. د دې کار لپاره یو د حل لاره شته چې دا ستړیا او خوب وړی حالت له منځه یوسي. د خوړو د ترکیباتو په اړه کلونو څېړنو ښودلې که له پروټین نه ګټه اخلئ نو ستاسو بدن تیزاب ترشح کوي چې هغه په معده کې تجزیه کړي، خو که له کاربوهایدریتونو ګټه اخلئ نو ستاسې بدن قلوي توکي ترشح کوي چې هغه تجزیه کړي. که له پروټین او کاربوهایدریتونو په ګډه کار واخلئ نو ستاسو بدن په یو وخت کې اسید او قلوي توکي ترشح کوي. د ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی کولی شي تاسو ته ووایي
که یو اسید له یو قلوي سره یو ځای کړئ نو یو بل له منځه وړي. که دوی له منځه ولاړل د هضم عملیه هم درېږي. د بدن غړي کوښښ کوي چې نور اسید او قلوي ترشح کړي چې بیا یو بل له منځه یوسي. په ډیر تلوار سره ستاسې د بدن ټوله وینه د معدې په لوري ځي چې نه هضمېدونکي خواړه هضم کړي. دغه کار د دې سبب کیږي که ساده خواړه خورئ نو د ستړیا او خوب وړي احساس به کوئ. له دوی سره د مقابلې لارې ډېرې اسانه دي. د یو وخت په خوړو کې پروټین او کاربوهایدریت مه یو ځای کوئ. د دې پر ځای چې هګۍ له ډوډۍ سره وخورئ نو هګۍ له میوې سره وخورئ. د دې پر ځای چې غوښه له کچالو سره وخورئ باید غوښه له سبو سره وخورئ. د دې پر ځای چې د کب غوښه له ماکروني او وریجو سره وخورئ غوره ده چې ماکروني له سبو سره وخورئ. له هر څیز سره چې مینه لرئ ویې خورئ، خو په دې شرط چې په یو وخت کې پروټین له کاربوهایدریتو سره یو ځای نه کړئ. د بیلګې په توګه برابر خواړه کیدای شي چې له ډوډۍ پرته د چرګ غوښه، کوچ او میوه شي. د چرګ هغه غوښه چې له کاهو سره یو ځای شوي وي پوره خواړه دي. دا خواړه تاسو ته ډیره ګټه لري. کولای شي تاسو ته له 15 ساعته ډیره انرژي درکړي او له تاسې څخه خوبوړی احساس لرې کړي. که غوښه له ډوډۍ سره وخورئ نو ستاسې د هضم په عملیه کې خنډ پیدا کوي او ورسره به 2 یا 3 ساعته خوبوړی احساس کوئ. تاسې کولای شئ دا خوبوړی احساس د قهوې او نوشابې په څښلو سره وتښتوئ او خپل ځان ویښ وساتئ، خو بیا هم کومه پایله نه لري. که غواړئ ډیر ژوند وکړئ نو اړینه ده چې د خوړو وخت او عادتونه مو معلوم وي. هڅه وکړئ چې سپک، برابر او هغه خواړه چې پروټین لرونکي وي او غوړ یې کم وي له میوو سبو څخه ګټه واخلئ. اوقاب مو هم باید کوچنی وي. د دې پر ځای چې تاسې په ورځ کې 3 سپک خواړه وخورئ باید 4 یا 5 ځله ګټه ترې واخلئ. د دې عادتونو درلودل کولای شي له تاسو سره په ژوند کې ډیره مرسته وکړي او ستاسې ژوند ته بدلون ورکړي. پږم، له پوره خوړو څخه ګټه واخلئ. د ډیرو کسانو لپاره د ویټامینونو، معدني توکو او پوره خوړو وخورو موضوع ډیره د زړه بوختیا پیدا کوي. زه مې له هغو سیمینارونو څخه تیریږم او بحث پرې نه کوم چې د ویټامینونو او معدني توکو برابر فورمول او ترکیب څه دی. اوس مهال داسې خوراکي توکي جوړیږي چې له خاورې سره یو ځای وي او معدني توکي ټول له منځه تللي وي. دا خوراکي توکي د شیمیایي په ډول ټاکل شوي چې ظاهر یې ښه ښکاره شي یا د ډیر وخت لپاره په لویو مارکیټونو کې ساتل کیږي. ډیر داسې خوراکي توکي چې تاسې اخلئ په هر اندازه چې ظاهر یې ښه وي، ویټامینونه او معدني توکي پوره نه وي، ستاسې په روغتیا کې مرسته نشي کولای. رښتیا خبره دا ده چې ستاسې بدن د یو شیمیایي کارخانې په څیر دی. د دې لپاره چې ستاسې بدن سمه کړنه وکړي نو تاسې د خوړو سم ترکیب، مناسبو عناصرو او بیلابیلو ویټامینونو ته اړتیا لرئ، لکه آب کمپلیکس، CDI او په ځانګړې توګه هغه ویټامینونه چې تر اوسه لاسته نه دي راغلي. ستاسې د بدن شیمیایي کارخانه نور ترکیبونه او معدني توکو ته لکه اوسپنه، مګنیزیم، کلسیم، سلنیوم، روی او حتی کروم ته اړتیا لري. ځینې کسان وایي ټول هغه ویټامینونه چې بدن ورته اړتیا لري په برابرو خوراکي توکو او بیلابیلو خوړو کې پیدا کولای شو. د دې لپاره چې ستاسو بدن ویټامینونو او خوراکي توکو ته اړتیا لري چې د روغتیا چارې مو لوړې شي باید هره ورځ 11 کیلو او 250 ګرامه خواړه په ډیر پام سره وخورئ. ستاسې لپاره ډیره اسانه ده چې خپله څېړنه وکړئ او هغه خواړه چې بشپړ خوراکي مواد ولري ګټه ترې واخلئ. که داسې خواړه وخورئ چې له ویټامینونو او معدني توکو څخه پوره وي، ستاسې بدن کولای شي ډیره انرژي ترلاسه کړي او د ناروغیو په وړاندې د مقابلې ځواک پیدا کړي.
د ښه هضم، غاښو، پوستکي او ویښتانو څښتنان به شئ. ستاسې حال به له هغو کسانو څخه ډیر توپیر ولري چې په یو وخت کې ویټامین او معدني توکي خوري. خو بیا هم اړتیا شته. که غواړئ تر 100 کالو پورې ژوند وکړئ نو تاسې باید په خپلو خوړو کې ډیر دقت وکړئ او ډول ډول تجربې وکړئ. 8. ډیرې اوبه وڅښئ. ډیر خلک د اوبو څښلو په ارزښت پوهیږي چې د انسان بدن ته ډیره ګټه رسوي. د روغتیا او اوږده عمر په لرلو کې ونډه لري. رښتیا خبره دا ده که هر څومره اوبه وڅښئ بیا هم کمې دي او ډیرې نه دي. که خېټه مو له اوبو ډکه کړئ هغه اوبه چې د سمې کړنې لپاره ورته اړتیا نه وي په اسانۍ سره دفع کیږي. ستاسې بدن د عادي کړنې لپاره په ورځ کې له 2 څخه تر 4 لیترو اوبو ته اړتیا لري. که دا 2 یا 4 لیتره اوبه چې شیمیایي کارخانه ترې په ژوند، تنفس، کړنه او د خوړو په هضم کولو کې ترې ګټه اخلي ونه څښئ نو تاسې به د خپل بدن اوبه له لاسه ورکړي وي. د خپل بدن د اوبو د معلومولو لپاره چې کمې دي که زیاتې، یو اسانه لاره چې ستاسو بدن په پوره توګه اوبه ولري یا تاسې په پوره توګه اوبه وڅښئ نو ستاسې د میتیازو رنګ به شفاف وي. څومره مو چې د بدن اوبه کمی شي په هماغه اندازه به ستاسې د میتیازو رنګ ژیړ شي. ډیرو داسې کسان شته چې له سړو اوبو څخه یوازې 1 غوړپ اوبه څښي او بس. داسې مه کوئ. ټینګ هوډ وکړئ چې هره ورځ 8 یا 10 لوی ګیلاسه اوبه وڅښئ. که هوا ګرمه وه یا تاسې له نورو ورځو څخه ډیر کار کاوه نو ډیرې اوبه وڅښئ. ځینې کسان وایي چې د ډیرو اوبو څښل د هر ډول ناروغۍ درملنه کوي. د بیلګې په ډول که تاسې له کومې ناروغۍ سره مخ شوئ نو 3 برابره اوبه وڅښئ او خېټه له اوبو ډکه کړئ. له اوبو څخه د خېټې ډکول داسې خاصیت لري چې له ټول بدن سره مرسته کوئ چې د ټولو ناروغیو په وړاندې مقابله وکړي. که په الوتکه کې سفر کوئ تر خپلې وسې اوبه وڅښئ ځکه دا څښل تاسې ته د آرامتیا احساس بخي او ستړیا در څخه لرې کوي. زه چې په سفر ځم او څوک رانه پوښتنه وکړي نو له هغه 2 ګیلاسه اوبه غواړم. خپله د الوتکې کسان هم تاسې ته په غوږ کې وایي چې په هر سفر کې اوبه وڅښئ خو نه غواړي له دې مسلې څوک خبر شي ځکه الوتکه چې پورته کیږي او تر هغه چې بیرته کښیني په منډه کې وي او نشي کولای چې مسافرو ته اوبه ورکړي. که په ورځ کې د ستومانۍ ستړیا احساس کوئ د دې علت دا نه دی چې تاسې ډیر کار کړی بلکې ستاسې د بدن اوبه کمې دي. هر وخت چې د ستړیا احساس کوئ نو تاسې کولای شئ چې د 1.5 لیټر اوبو په څښلو سره خپله ستړیا په انرژۍ بدله کړئ. څیړونکو د اولمپیک د لوبغاړو د خوراکي توکو په اړه وایي په دې برخه کې نر او ښځې تر ټولو تکړه کارکوونکي دي. دا لوبغاړي د یو عادي کس په پرتله زیاتې اوبه څښي او تل ډیرې اوبه د دوی د ذخیرې سیستم تازه کوي. نو داسې کار وکړئ چې آرامه شئ. 8. خوله مو پاکه وساتئ. اوسنۍ څېړنې وایي چې د غاښونو او وریو ترمنځ کیفیت او سلامتي د عمر له اوږدوالي سره نیغه اړیکه لري. هغه کسان چې د خپلې خولې او وریو په سمه توګه ساتنه کوي او پاکې ساتي نو دا ډله کسان له روغتیا څخه برخمن او ډیره انرژي لري. له بله پلوه امکان لري چې ډیر میکروبونه او باکتریا مو په خوله کې وي چې د کړنې پر مهال مو پر ټول وجود کې خواره شي او د زړه د ناروغۍ سبب شي. د څېړنو پر اساس په امریکا کې په 100 کې 15 کسان شته چې د کینګاوایتس په ناروغۍ اخته دي. دا ناروغي یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د باکتریا په وړاندې مقابله نشي کولای او د وریو لاندې ځای نیسي او وروسته د غاښ په درد بدلیږي. که د دې ناروغۍ درملنه ونشي دا ډیریږي. کینګاوایتس ناروغي غاښونه خرابوي چې د وریو د ناروغۍ او د خولې د بدبویۍ سبب کیږي.
یوه غوره پانګه چې ستاسو په روغتیا او د عمر په اوږدوالي یې لګولی شئ هغه دا ده چې تاسو له خپلې غاښونو او وریو څخه په سم ډول ساتنه وکړئ. باید په کال کې یو ځل د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې ستاسې د خولې پوره معاینه د ایکس شعاع لاندې وکړي. دا متخصص ډاکټر کولی شي تاسې ته سمه او ښه لارښوونه وکړي چې په کوم ډول او په کومې لارې له خپلو غاښونو او وریو ساتنه وکړئ. که امکان لري نو تاسې باید هر سهار او ماښام خپل غاښونه مسواک کړئ او تل له ځان سره مسواک او د خولې کریم ولرئ. تاسې باید د خولې کریم او یا د باکتریا له ضد محلول څخه ګټه واخلئ چې ستاسې د خولې بدبویي له منځه ولاړه شي. په ورځ کې 2 ځله سهار او ماښام د غاښونو له تار څخه ګټه واخلئ او یا برقي مسواک او نورو حغوالو څخه چې تاسو سره مرسته کولی شي چې ستاسو د خولې بوی لرې کړي ګټه واخلئ چې ستاسې خوله له هر اړخه ښکلې او پاکه وي. په اوسني وخت کې لویان دا پریکړه کوي چې یو تکړه ډاکټر ته لاړ شي چې د غاښونو بې نظمي له منځه یوسي او ښه ښکاره شي. د خرابو غاښونو پر ځای مصنوعي غاښونه ږدي. کوم غاښونه چې لوېدلي وي د هغه پر ځای نوي غاښونه ږدي یا غاښونو ته قالب ورکوي چې برابر شي او ښکلې خندا ولري. همداسې د غاښونو بېلابېلې جراحۍ شته چې خلک د ښکلا لپاره ترې ګټه اخلي. هر کار چې ستاسې د غاښونو او وریو تناسب لپاره ګټه ولري او ستاسې د روغتیا په برخه کې مثبت اغیزه لرلی شي ویې کړئ او دا کار کولی شي ستاسو په ظاهر او شخصیت کې خورا اغیزه ولري او دا